دا هغه اوبه دي چې شاید سلګونه کاله مخکې د باران په شکل د ځمکې په سطحه باندې جذب شوي او اوس دلته د څاڅکي په بڼه د ځمکې بیخ ته رارسېږي. موږ څه موده مخکې په افغانستان کې د اوبو د کمیدو په اړه یوه ویډیو جوړه کړې وه او په هغې ویډیو کې مو یادونه کړې وه چې په افغانستان کې د ځمکې لاندې اوبه کرار په کمیدو دي او شاید په راتلونکو 5 کلونو کې د اوبه ختمې هم شي. کابل ښاریانو ته یو خبرداری ورکول شوی چې 15 کاله وروسته به په کابل کې د څښلو اوبه ختمې شي. یو بحران به رامنځته شي او له همدې وجې به 3 میلیونه خلک خپل کورونه پرېږدي او نورو ځایونو ته به مهاجر شي. او د دې وجه دا ده چې د ځمکې لاندې اوبه کرار په ختمېدو دي. په دې ساحه کې د اوبو بېلابېلې طبقې جوړې شوي دي چې اوبه پکې ایساري او دې طبقو ته اکویفرز. له دې ساحې نه چې څومره اوبه راایستل کېږي باید په هماغه اندازه اوبه بیرته ورته ورسیږي هم. خو دا چې د ځمکې لاندې همدا خالیګاوې څنګه ډکېږي او څنګه بیرته تشېږي، په همدې خاطر د دې پوښتنې لپاره زه د ځمکې له سطحې 180 فوټه لاندې دلته راښکته شوم. د ځمکې لاندې دا ښکلي جوړښتونه چې تاسو ته ښکاري دا کوم انسان نه دي جوړ کړي، بلکې دا د میلیونونو کلونو په دوران کې د اوبو د یو څاڅکي نه په طبیعي ډول رامنځته شوي جوړښتونه دي. اصلا دا د امریکا د ټکزاس ایالت په سان انټونیو ښار کې د ځمکې لاندې کشف شوې یوه طبیعي برخه ده. دا ټوله ژوره ساحه تقریبا د یو فوټبال د میدان عمره لویه ده. په 1960 کال کې د همدې ایالت د یو پوهنتون 4 محصلینو د خپل تحقیق په دوران کې وموندله چې دلته د ځمکې لاندې یو طبیعي غار موجود دی او همدا غار د ځمکې تل ته تللی چېرته چې د اوبو او کاڼو په وسیله ډېر جالب او زړه راښکونکي جوړښتونه رامنځته شوي دي چې د تحقیقاتو له مخې د 140 میلیونو کلونو په دوران کې جوړ شوي دي. په دې غار کې دننه ځینې کاڼي او نښې دا هم ښکاره کوي چې دې ساحې ته تقریبا 9000 کاله پخوا هم خلک راغلي دي او څه موده پکې د ګرمۍ او یخنۍ نه د بچ کېدو لپاره اوسېدلي دي. خو ماته د ځمکې لاندې په دې خالیګاه کې تر ټولو جالب دا ښکلي جوړښتونه وو. دلته لارښود خلکو ته د دغو دنګو جوړښتونو په اړه معلومات ورکوي. ورته وایي چې په دوی کې ځینې حتی 100 فوټه هم لوړ دي او دا ټول د بارانونو او سیلابونو د هغو اوبو په وسیله جوړ شوي دي چې د ځمکې له سطحې نه په تدریجي ډول لاندې راښکته شوي دي. خو ما سره پوښتنه دا وه چې څنګه یو وړوکی څاڅکی کولی شي چې د ځمکې په سطحه باندې حرکت وکړي او د ځمکې لاندې په ژورو او سختو برخو کې دومره لوی او قوي جوړښتونه رامنځته کړي په داسې حال کې چې د ځمکې لاندې همدا برخه ټوله تیږه ده. اصلا د باران او سیلابونو کومې اوبه چې د ځمکې په سطحه باندې جذب شي نو له ځان سره کاربن ډای اکساید ګاز هم ځمکې ته دننه کوي او همدا اوبه د میلیونونو کلونو په اوږدو کې د ځمکې لاندې په سختو تیږو او کانکریټونو کې لار کوي او بالاخره دا ډول جوړښتونه رامنځته کوي. خو د ځمکې لاندې دا ډول 1 انچ طبیعي جوړښت په سلګونو یا کله په زرګونو کلونو کې جوړیږي او دا موږ ته ښیي چې حتی د اوبو یو نازک څاڅکی هم کولی شي چې په ډیره حوصله، زغم او د وخت په تیریدو سره د سختو کاڼو په منځ کې لار وکړي او بالاخره دومره ښکلي جوړښتونه جوړ کړي. ما دلته ولیدل چې اوس هم له پاسنۍ برخې نه یو څاڅکی رارسیږي. دا هماغه اوبه دي چې شاید کلونه مخکې د ځمکې په سطحه باندې له باران وروسته جذب شوي. اوس دلته دا اوبه تر ټولو هغو پاکترینې او تصفیه شوې اوبه ګڼل کېږي چې پاسه یې خلک څښي، یعنې دا اوبه له قدرتي فلټر نه تېرې شوي دي. خو پوښتنه دا ده چې دا اوبه بالاخره ځي چېرته؟
اصلا د ځمکې په ټولو لاندنیو برخو کې په قدرتي ډول دا رقم خالیګاوې جوړې شوي دي او په دې خالیګاو کې اوبه تر سلګونو او زرګونو کلونو پورې ساتل کیږي، خو زموږ په وطنونو کې دغه اوبو ته برمې، کویان او څاګانې ویل کیږي او په مسلسل ډول دا اوبه راویستل کیږي. که چېرته دا اوبه په مسلسل ډول راوویستل شي او دې خالیګاو ته بیرته د بارانونو له وجې اوبه نه رسیږي، نو زموږ کویان او برمې هم ورسره وچیږي او په ځمکه باندې ورسره وچکالي هم زیاتیږي. له همدې وجې په ټولو هیوادونو کې خلکو ته په دې اړه عامه پوهاوی ورکول کیږي چې له ضرورت زیاتې اوبه مه مصرفوئ، ځکه چې په دې اوبو کې د راتلونکو نسلونو برخه او حق هم دی. که نن موږ د ځمکې له دغو خالیګاو نه ټولې اوبه راوباسو او دا خالیګاوې همداسې تشې پاتې شي، نو زموږ راتلونکي نسلونه به د اوبو له شدید بحران سره مخ شي. زموږ په وطنونو کې به هم د ځمکې لاندې دا ډول سلګونه او حتی زرګونه قدرتي جوړښتونه موجود دي، خو د جنګ جګړو، ناامنۍ او تاوتریخوالي له وجې مو نه دولتونو او نه محصلینو دا ډول قدرتي جوړښتونه کشف کړی شو او نه یې پرې تحقیق وکړی شو. یوازې همدې طبیعي نندارې ته هر کال د دنیا له ګوټ ګوټ نه لسګونه زره سیلانیان ورځي او ځان د ځمکې په لاندني جوړښت باندې پوه کوي او له همدې لارې د دولت خزانې ته هر کال میلیونونه ډالر عاید هم جمع کیږي. دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه. هیله ده چې دې پروګرام به هم تاسو ته د ځمکې د لاندني جوړښت په اړه یو څه معلومات درکړي اوسي. تر بلې خپرونې د الله په امان.